الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوالات و جوابات دیار لسم نشست د الله په توفیق سره شروع کو، او په دې کې چې کم سوالونه شوي دي د هغې به جواب کو باذن الله. اولنی سوال یو خور کړی دی چې یو زنانه مونځ کې او په مانځه کې د هغې خپې پټې نه وي، نو دا مونځ یې وشو او که نه. یا دا سوال داسې والی چې په مانځه کې د زنانه لپاره خپې پټول لازم دي او که نه. نو جواب د دې مسلې دا دی چې جمهور العلماء دا وایي چې د زنانه لپاره په مانځه کې خپې پټول دا لازم دي، سوای د لاسونو نه او د مخ نه چې دا ښکاره کولی شي، او مخ هم په هغه وخت کې ښکاره کولی شي چې کله ورسره خوا کې پردي نارینه نه وي، او چې کله پردي نارینه وي نو به یې نشي ښکاره کولی. خو عام چې کله ځان لمونځ کوي نو لاس مطلب دا ورغوي او مخ ښکاره کول دي کې څه حرج نشته، الا خپې چې جمهور علما دا وایي خپې پټول لازم دي. دویم قول دا دی چې خپې پټول لازم نه دي، او دا د احناف قول دی، او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم دا خبره کړې ده، او شیخ ابن عثیمین رحمه الله هم دا خبره کړې ده، او زما په خپله زړه دې ته مطمئن دی چې د زنانه لپاره په مانځه کې خپې پټول غوره دي، لازم نه دي. کوم علما چې دا وایي چې خپې پټول لازم دي، نو هغوی یو دلیل پیش کوي چې هغه امام ابو داود رحمه الله راوړی دی. ام سلمه رضی الله عنها وایي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې زنانه به په څنګه کپړو کې مونځ کوي، نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله دا کمیس یې دومره اوږه دي چې د خپو دا شاګانې پټوي، نو بیا پکې مونځ کولی شي. نو د خپو شاګانې چې پټوي د چې خپې پکې پټې پوندې، یعنې د خپو دا پوندې پټوي. خو هغه علما د دې دا جواب کوي چې دا حدیث ډېرو محدثینو او راویانو راوړی دی، او په هغې کې دا نشته چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. د ام سلمه رضی الله عنها خپله خبره ده، نو دا حدیث مرفوع نه، دا موقوف دی، دا د ام سلمه رضی الله عنها خبره ده. او که دا مرفوع وی رسول صلی الله علیه وسلم ته رسېدلی وی، نو بیا د زنانو دپاره خپې پټول په مانځه کې د لازم و. خو احتیاط په دې کې دی چې خپې پټې ساتي، یعنې د علماو د اختلاف نه ووته دا زنانه، خو که بالفرض چې ته خپې ښکاره شي نو مونځ یې صحیح دی، والله اعلم. بله دا چې دا غالبا ښکاره کېږي د زنانه د خپې چې په کور کې هغې دا ښکاره کېږي، دا قول مضبوط دی چې د زنانه لپاره خپې پټول لازم نه دي په منځه کې. خو بیا موږ دا خبره کوو چې احتیاط په دې کې دی چې خپې پټې ساتي، والله اعلم.